سلامونه دوستانو. په لاهور ریوند کې یو ظالمې مېرنۍ مور دوه بچي د بجلۍ په کرنټ سره وژلي. مېرنۍ مور د خپل یو کلن زوی سره د کور نه تښتېدلې ده. پوره تفصیل را سره په ویډیو کې وګورئ. ویډیو کتنه مخکې درته یادونه کوم مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ د نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. خرم شهزاده دویم واده یې د انیلا سره کړی و او لومړنۍ ښځه یې مړه شوې وه چې د هغې نه یې دوه بچي وو چې یو هلک او بله جینۍ وه چې هلک 6 کلن و او جینۍ د 4 کالو وه. مېرنۍ مور د کرنټ په ذریعې سره ډېر په بیداردۍ سره وژلي دي. خرم شهزاده په خپل بیان کې سوشل میډیا ته ویلي دي چې 100 ورځې مخکې زما د ښځې سره جګړه وشوه. مسله څه داسې وه چې ښځې ته مې وویل چې د بچي په سکول کې داخل کړو، خو زما ښځې په دې ناراضه وه او زما سره یې په دې خبره جګړه راغله. مېرنۍ مور په مخکې هم په بچو ظلم او زیاتې کولو. شهزاده خرم وایي چې انیلا بیبي ما څو ځله ورته ویلي وو چې دوی لا داسې مینه ورکړه چې دا ونه وایي چې زما خپله مور نشته، خو ظالمې مور دواړه بچي ډېر په بیدردۍ سره ووژل. خرم شهزاد وایي چې زه خپل کار لا تللی وم چې د انیلا د رور کال راغو او زما نه یې تپوس وکړو چې ستا زما خور سره په څه جګړه کړې. ما ورته ټول حقیقت بیان کو. بیا تقریبا نیمه ګنټه بعد نیلا کال راغلو او ما ته یې د وویل چې زه درنه همیشه دپاره لاړم او ته ما سره نشي ملاوېدی. ما ورته جواب کې وویل چې خپل کور ته راشه. هغې نه منل. بیا مې ترې تپوس وکړو چې زما بچي تا سره دي او که چېرته دي. هغې په جواب کې وویل چې په کور کې دي او کال یې کټ کړو. بیا مې ورته کلونه کول خو نه ملاوېدو. خرم شهزاده ډېر په افسوس او په ژړا سره دا وویل چې زما په 10 بجې چوټي کېده، خو په دغه ورځ د کار زر ختم کو او 8 بجې کور ته راغلم چې د کور دروازه مې ووهله نو چا راته نه کولاوله. بیا خوا کې ګاونډیان رالل او زه د پوړو په ذریعه کور ته ور داخل شوم چې ومې کتل نو لور او زوی مې مړه پراته وو او د ظالمې ورته د بجلۍ تار په لاس کې ورکړی وو او دواړه یې د بجلۍ په کرنټ وژلي وو. خرم شهزاده د حکومت نه دا مطالبه کوي چې ما ته دې زما انصاف میلاو شي او زما د بچو قاتله مور دې ګرفتاره او دې لا دې سریعام پانسي ورکړي چې بله مور داسې ونه کړي. ملګرو دا یو دردونکی خبر چې تاسو سره مو شریک کو او مننه کوم چې ویډیو مرا سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله پامان.